بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے ایف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې ده هغه د ګودام ډیټابیس دی. د ګودام دپاره څنګه ډیټابیس جوړولی شو، چې هغه مثال ګودام وي، سټور وي، دوکان وي، هر یو شي دپاره تاسو کولی شئ چې استفاده کړئ. لومړی تاسې دې باندې پوه کوم او بیا راځو جوړولو طریقې ته. فرضاً ګودام دی، راغلي جنسونه څومره دي، تاسو سره دلته همدارنګه خرڅ شوي جنسونه او موجوده جنسونه، مطلب فرض مثال کمپیوټر دی، دا چې دی 7 دانې تاسو سره راغلي، کمپیوټر چې دی دلته 2 دانې خرڅ شوي دي، نو تاسو ته دلته ټوټل راغلي جنسونه ښیي چې ټوټل 7 جنسه دي، خرڅ شوي 2 دي، موجوده جنسونه چې دي موجود 5 پاتې دي. همدارنګه که چېرته مثال کمپیوټر یو بل راشي، دې ځای نه کولی شئ تاسې د لیست نه سلیکټ کړئ، انتخاب یې کړئ. کمپیوټر مو انتخاب کړ، فرض مثال راغلل 12 دانې او دلته کنټرول سمیکالن سره د تاریخ اچوئ. دلته 12 دانې راغلل، تاسې وګورئ موجوده کمپیوټرونه چې دی څو شو، 12 شو. که چېرته راشي دې ځای نه کمپیوټر چې دی تاسې خرڅ کړه، فرض مثال 6 دانې مو خرڅ کړه، په کوم تاریخ؟ په دې تاریخ. کنټرول سمیکالن سره مې تاریخ راوسته. تاسې وګورئ کمپیوټر 2 دلته خرڅ شوي، 2 دلته خرڅ شوي، ټوټل راغلي 19 دي، او جمله چې دی خرڅ شوي 8 دانې دي او پاتې چې کوم دي 11 دانې دي. همداسې کیبورډ او سکرین او کم جنسونه چې تاسو سره راځي ګودام کې او کم ځي. فرض مثال تاسو سره چې دی ریم، دلته راځئ ریم انتخابوئ. تاسې مثال ریم تاسو سره راغلل 13 دانې، په کم تاریخ؟ کنټرول سمیکالن دې تاریخ باندې تاسو سره راغلل. دلته مو چې دی فرضاً ریمونه خرڅ کړل، ریم نم چې دی 14 دانې خرڅ کړل، په څوم تاریخ باندې؟ کنټرول سمیکالن دې تاریخ باندې. تاسې اوس وګورئ ریم جمله راغلي، ریمونه څومره دي؟ 13 دي، خرڅ شوي څو دي؟ 14 دي، پاتې څو دي؟ 17 دي. که چېرته بیا ریم راشي نور هم راوړه، فرض مثال ریم هم چې دی یو 6 دانې مو نور راوړه، په کوم تاریخ؟ په دې تاریخ. کنټرول سمیکالن تاسې وګورئ اتومات به دلته جمع کېږي، ریمونه څو شو؟ 14 شو. که چېرته دلته خرڅ شي، تاسې وګورئ که چېرته دې ځای نه خرڅ شي، فرض مثال 3 دانې دې نور خرڅ کړه، کله چې 3 خرڅ شي دلته وګورئ اتومات راځي 14 دانې ټوټل جمله خرڅ شوي 14 ځکه 3 دا شو، 14 دا شو، 14 او پاتې موجوده څو دي؟ 20 دي. نو دا د ګودام ډیټابیس د دې جوړولو طریقه به نن تاسو ته ښیم چې دا په څه ډول جوړیږي. نو تاسې به کنټرول ان سره یو نوی شیټ واخلئ، ورک بوک پیج لیاوټ ته به راشئ، دا به رایټ ټو لیفټ کوئ. اوس به چې کوم دی دا به لږ داسې زوم کوئ معمولي شانتې. ګورئ موږ سره کم کم شیان دي، دا به ټول موږ دلته ولیکو. 4 شیان چې دی موږ راخلو، 4 کالمونه، تاسې به 4 کالمونه سلیکټ کړئ. دا مو چې سلیکټ کړه را به شئ هوم ته، دا به چې دی مرج کړئ. مرج نه وروسته دلته به ولیکئ فرض مثال زه لیکم شماره، دلته لیکو چې راغلي جنسونه. صحیح شو؟ دلته د جنس نوم لیکئ، جنس نوم. دلته چې دی مقدار لیکئ، تعداد یې، دلته مثال لیکئ چې تاریخ. همداسې دلته راځئ دا سلیکټ کوئ او مرج کوئ. دې ځای نه چې دی لیکئ چې جنس، دلته مقدار لیکئ، دلته تاریخ لیکئ. دا بس دا بیرته ان مرج کوو، 3 راخلو، 3 سیلونه یا 3 کالمونه چې دی مرج کوو. ورسره چې دی 4 کالمونه د موجوده جنسونو دپاره پکارېږي، دا به سلیکټ کوئ. تاسې را به شئ مرج به یې کوئ، دلته به ولیکئ چې خرڅ شوي ورته لیکئ او که هر څه لیکئ خرڅ شوي جنسونه. دلته لیکئ چې موجوده جنسونه. دلته به ولیکئ چې جنس، دلته به ولیکئ چې
راغلي مجموعه راغلي جنسونه دلته به ورته ولیکئ مجموعه خرڅ شوي جنسونه او دلته به ورته ولیکئ چې موجوده کم چې پاتې جنسونه دي دا به لږ داسې پراخه کړو د دوی ترمنځ یو رو هم اضافه کوو هم ترازو انزرټ ترازو یو کالم انزرټ کالم او د دې ترمنځ هم یو خالی کالم چې دی انزرټ کوو دا به لږ داسې نږدې کړو دومره اندازه کې دا به هم داسې لږ دومره اندازه کې نږدې کړو اوس به راشو دغې ته به یو رنګ ورکړو مثال دې ته دا چې دی راغلي جنسونه دي دې ته به دا رنګ ورکړو او بارډر به هم ورکړو دې ته به چې دی دا رنګ ورکړو بارډر به هم ورکړو او دې ته چې کوم دی را به شو دا رنګ به ورکړو بارډر به هم ورکړو اوس راځو د اتومات شمارې دپاره تاسې ته چې دی ما یو ویډیو ښودلې ده په چینل کې موجود ده د اتومات دپاره به تاسې هغه وګورئ راځو دلته لومړی خو دا بارډر یې اتومات ورکوو څنګه به اتومات ورکوو تاسې به هم ته راشئ او دلته به چې دی کنډیشنل فارمټینګ ته راشئ نیو روز ته به راشئ دلته به یوز فارموله باندې کلیک وکړئ دلته به ولیکئ ایکول دغه سیل چې دی دې کې به دغه ډالر ساین چې دا اولنی دا به ختم کړئ دا دویم او ایکول که چېرته دا یا داسې ولیکئ که خلاف د مساوي شو یعنی د خالی شو خالی نه و مطلب د دې دا دی چې خالی نه و یا نامساوي و د خالی سره نو فارمټ ته به راشئ بارډر ته به راشئ دې ته به دا بارډر ورکئ اوکې به یې کوئ دا به اوکې کړئ دې نه وروسته چې دی تاسې کولی شئ چې دا دلته چې دی دا ډریګ کړئ مکمل داسې او ورسره چې دی داسې څومره اندازې پورې چې تاسې غواړئ څومره اندازه روګانې کالمونه ستاسو پکار وي په هغه اندازه تاسې دا انتخاب کړئ سلیکټ یې همداسې دلته راشئ وګورئ که دی که اوس موږ لیکل کوو بارډر باید دا وخت ښه شماري خانه کې چې لیکل کوو موږ سره به بارډر اخلي صحیح شو شماري خانه کې چې تاسې اوس لیکل کوئ دا به اتومات بارډر اخلي زه بیرته دا کلیر کوم ته نه همدارنګه دلته راځو زه دا سلیکټ کوم فرض مثال د نیم خانه کې چې راځو د نیم باکس کې کالم ورکو فرض زه ورته یم د ایچ کالم او ورسره چې دی څو میرو پورې راشي فرض مثال 0 میرو پورې دا سلیکټ پوره دا انتخاب شو راځو هم ته او نیو رولز ته راځو یوز فارموله ته راځو فارموله کې زه ورته یم دغه اف درې سیل دلته لیکو ایکول که چیرې دا ډالر ساین لګو اف درې دا نامساوي شو د خالی سره یعنی چې خالی نه و بیا فارمټ ته راشئ بارډر به ورکړئ آل بارډر اوکې همداسې دلته هم راځو د نیم خانه کې جې3 نه واخله تر څو پورې زه سلیکټ کوم د ام مثال زه 100 پورې دا سلیکټ کوم انټر به کړو چې سلیکټ شي بیا به هم کې راشو کنډیشنل فارمټینګ نیو رولز use formula به کلیک کو use a formula to determine which cells to format دلته به کلیک وکړو او وبلیکو equal دغه سیل زه راخلم د دې سیل نیم دی J3 دلته به اوله کې به ډالر ساین تاسې ورکړئ شفت 4 به ووایي ډالر ساین به راشي که دا نامساوي شو یا خلاف د خالی نو تاسې به څه وکئ دلته راشئ بارډر به ورکئ اوکې به یې کړئ اوس راځو دلته مونږ دا جنسونو نومونه دغه موجوده جنسونو کې لیکو یعنی کوم چې مونږ سره موجود دي فرض مثال تا سره په کمپیوټر کې په ګودام کې چې دی موجود دي مثال زه لیکم چې کمپیوټر در سره موجود دی همدارنګه مثال لیکو چې ریم دی هارد ډیسک دی
کیبورډ دی سکرین دی ګورئ اتومات چې دی اوس بارډر راځي دا څه ودانې تاسو سره موجود دي زه اوس د دې نه چې دی څه جوړوم یو لیست جوړو لیست دغلته نومونه چې دی زه غواړم همدغې نومونو په اساس یې زه راواخلم نو دلته به تاسې چې دی دا کوم اندازه پورې چې دا نومونه غواړئ تاسې به دا وروسته لیکئ مثال زه غواړم د B3 نه واخله تر B0 پورې B0 پورې ماته دا څه کا سلیکټ انټر یې کړئ دا B0 پورې سلیکټ شو ډیټا ولیډیشن ته راځو ډیټا ولیډیشن او دې کې چې دی را به شو د انیولي په ځای به لیست واخلو او لیست کې چې دی تاسې به راشئ دلته مو چې کلیک وکړو زه اوس غواړم د J3 نه واخله کالن ورکوئ تر د فرض مثال J10 پورې زه دا سیلونه د دې راخلم یعنې J10 پورې چې کم سیلونه راځي هغه ټول به دلته راځي ګوره دلته بره موږ سره چې دی دا خالي ځای کې که اوس موږ یو جنس اضافه کړو فرض مثال موږ سره دلته چې دی په لیست کې صرف اوس څه دی سکرین پورې موجود دي که زه یو بل اضافه کړم مثال لیکم چې سکرین پسې لیکو ماوس تاسې اوس وګورئ ماوس به دلته اضافه شوی ګوره ماوس راغی همداسې چې کوم دی دلته هم همدا راخلو دا جنسونه یا داسې کار کوو دې ځای نه چې دی دا زه کاپي کوم کاپي مې کړه دلته کلیک کوو دا سلیکټ کوو F3 نه واخله تر F0 پورې زه دا سیلونه سلیکټ کوم F0 انټر یې کړئ سلیکټ شو اوس دلته چې دی هوم ته راځئ پیج سپیشل ته راځئ دې کې چې دی ویلیډیشن رولز دلته کاپي کوئ ګورئ همدغه جنسونه چې دی دلته هم راغلی اوس یو کار دا کوو ګورئ فرض مثال تا سره چې کوم دی جنسونه راغلل دلته راځئ لیکي چې ما سره کمپیوټر راغی دې ځای نه دا شماره به ورکړئ مثال 1 2 شماره دې ورکړه جنس راغی کمپیوټر څو دانې راغلي فرض مثال 20 دانې په کم تاریخ کنټرول سیمیکالن د دغه تاریخ لپاره هم چې دی ما یو ویډیو جوړه کړې چې سټیټیک تاریخ چې هغه بدل نشي مثال د نن ورځې فرضاً اتم تاریخ دی دغه اتم تاریخ که سبا تاسو خلاصوئ که فارموله ورکړل د دا نه هم کیږي نو تاسې باید څه وکړئ دلته دې دپاره چې دی سټیټیک ډیټ واچوئ چې هغه آینده کې نه بدلیږي نو دې دپاره ویډیو شته په چینل کې تاسې وګورئ همدارنګه راځو فرض مثال کمپیوټر چې دی دلته خرڅ شو څو دانې فرضاً 2 دانې خرڅ شو په کم تاریخ باندې په دې تاریخ یا مثال فرضاً بل کمپیوټر چې دی خرڅ شو دلته 1 دانه خرڅ شو په دې تاریخ باندې دا باید ټول راجمع شي اتومات دلته راځو لومړی دلته به ولیکو equal sum f لومړی چې دی رینج مونږه انتخابو رینج چې دی زمونږه د B3 نه واخله دا زمونږه رینج دی د B3 نه واخله تر B0 پورې چې دی دا ماته انتخاب صحیح شو او دې پسې به F4 ووهئ چې دا لاک شي کاما بیا ورته کرایټیریا رینج چې دی زمونږ دغه J3 خانه چې ده دغلته کمپیوټر چې کوم دی د جنس نوم دلته دا انتخابو دې J3 خانه کې چې کوم دی کاما دلته ورته لیکو چې J3 بیا کاما سم رینج چې دی زمونږ دا دی د C3 نه واخله تر C0 پورې دا راخلو C3 نه تر C0 پورې دا چې دی د C3 نه تر دلته به راشو دا C به وران کړو C0 به شي دې پسې به هم F4 ووهئ او دا به چې دی تاسې انټر کړئ ګورئ 20 کمپیوټر دلته راغلل صحیح شو اوس راځو همدغه فارموله چې دا زه کاپي کوم رایټ کلیک کاپي او دغه سیلونه د K3 نه واخله تر K10 پورې زه سلیکټ کوم K10 پورې انټر مې کړه په همدې رایټ کلیک کوو پیسټ فارموله وهو یعنې دغه فارموله چې دا مې دلته راوړه خو یو کار تاسې بل هم کولی شئ چې دغه صفرونه ختم شي دې دپاره به تاسې دلته راشئ F به ولګوئ F که چیرې کم سیله دلته راځئ ورته وایي چې دغه سیل صحیح ده دلته ورته وایي چې دا سیل ورکوئ مطلب که چیرته دا خالی و دا
خلاف د خالي و نو کامه بیا دغه کار مخته ویسه صحیح شو او که چیرته خالي وو نو بیا خالي پرېږده انټر یې صحیح شو ګورې دغه یو باندې اپلای شو زه به کنټرول سی سره دا کاپي کوم دلته راځو کې زره پورې چې دا ورته سلیکټ کوم سلو پورې انټر رائټ کلیک پیسټ فارمولا تاسو وګورئ هغه صفرونه اوس ختم شول اوس که چیرته دلته راشي یو ریم چې دی راشي ریم دې ځای نه ګوره ریم چې دی څه شو ریم راغی فن مثال څو دانې راغلل 10 دانې دلته وګورئ 10 دانې ټوټل راغلل په کوم تاریخ په دې تاریخ یا تاسو داسې هم کولی شئ چې دلته د دې B3 په ځای تاسو ورته دغه J4 خانه سلیکټ دلته راشئ دې ځای نه دا لرې کړئ J4 ورته سلیکټ J3 همدغه راواخلئ کنټرول سی سره کاپي کړئ او دې ځای نه چې دا کالم مکمل سلیکټ کړئ کنټرول سیمیکالن کې سله پورې انټر کې په دې باندې رائټ کلیک کې پیسټ فارمولا همدغه فارمولا دغه طریقې سره موږ اوس خرڅ شو د پاره هم کارو مساوي ایکوال سم اف کې برا شو دلته رینج موږ ورته انتخاب کوو رینج دې زموږ دا دی دا F3 نه واخله تر F0 پورې زره پورې او دا به چې تاسو F4 وایي چې لاک شي دا شي بیا به ورته چې دی ورکړئ کامه دلته کرایټیریا رینج چې دی زموږ هغه دغه کمپیوټر خانه ده بیا به کامه ولګوئ دا د جنس خانه بیا به کامه ولګوئ دلته به راشئ مقدار به راواخله مقدار چې دی زموږ د J3 نه واخله تر J څومره پورې تر J زره پورې دې پسې به هم F4 ووهئ چې لاک شي دا به انټر کړئ ګوره اوس چې دی ټوټل کمپیوټر خرڅ شوي 3 دانې دي دا به دلته هم که چېرته تاسو غواړئ چې خالي دغه ختم شي صفر رانه شي به ولیکئ F که چیرې دا د کمپیوټر خانه دا که چېرته د نامساوي وه د خالي سره نو کامه دا فنکشن اجرا که او که چېرته خالي وه نو بیا یې خالي پرېږده انټر یې کوئ هسې کوئ دې ځای نه اوس دا زه کاپي کوم فارمولا کنټرول سی سره مې کاپي کړه او دا چې دی زه L100 پورې چې دی زه غواړم چې دا انتخاب کړم او دې باندې رائټ کلیک کوو پیسټ فنکشن همدارنګه اوس موجوده جنسونه چې څومره موږ سره موجود دي تاسو داسې هم کولی شئ چې رائټ کلیک وکړئ ایکول ولیکئ راغلي جنسونه منفي کوي د کم د خرڅ شوي جنسونه ګوره اوس موږ سره 18 پاتې خو که چېرته موږ دا داسې لاندې ډریګ کوو دلته به 0 یا به دغه ویلیو اپشن راځي دې دپاره هم موږ داسې لیکو که چېرته دلته به راشو F که چېرته دغسې دا کله چې دی لوی شو د صفر نه نو کامه دا فنکشن به اجرا کړه او که چېرته لوی نو بیا خالي پرېږده انټر یې کوه اوس 18 دي همدا فنکشن زه کنټرول سی سره کاپي کوم او د M100 پورې چې دی مونږ خانې اخیستې دي زه M100 پورې دا ورته سلیکټ کوم رائټ کلیک پیسټ فنکشن بیا هم همداسې راغی نو دلته چې کوم دی داسې کار به وکړو دلته موږ ورته صفر نه لوی شو داسې مو ورته ویلي یا به ورته داسې ووایو که چېرته دغه د نوم خانه خالي شوه نو بیا هم تاسې کولی شئ چې څه وکئ په دې طریقې سره راوړئ نو اوس راځو دلته یو بل جنس یا مثال همدا کمپیوټر یا دا ریم چې دی فرض مثال اوس موږ سره دلته راوانخیسته زه به دا چک کومه چې دا کمپیوټر ریم موږ خرڅ شوی نه دی موږ سره ګوره ریمان 10 دانې راغلي خو خرڅ شوي نه دي که چېرته راشي دې ځای نه ریم فرض مثال موږ سره ریم چې دی خرڅ شو څو دانې 3 دانې ګورې اتومات دلته راځي همدارنګه بیا راځي دلته چې دی کمپیوټر فرض مثال خرڅ شو کمپیوټر څو دانې مثال 6 دانې تاسې وګورئ دلته اتومات یې جمع کوي کمپیوټرونه چې دی راغلي 20 دانې دي یو 2 دلته خرڅ شو یو دلته 3 6 دلته 9 ګوره خرڅ شوي 9 دي
او موجوده چې ټول راغلي 20 دي موجوده 11 پاتې نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ که یو بل جنس فرض مثال دلته کې شماره 3 راځي دلته یو بل جنس چې دی تاسې سره راغی فرضاً سکرین در سره راغی څو دانې سکرینونه راغله مثال 3 سکرینونه راغله په کم تاریخ په کنټرول سیمیکالن سره تاریخ راوړئ 3 دانې ګورل ته موږ سره سکرینونه 3 دانې ټوټل راغلل که چېرته راشو دې ځای نه ورته وایو چې سکرین مونږ خرڅ کړه فرضاً 4 مو خرڅ کړه تاسې وګورئ 4 خرڅ شو 19 پاتې شو ټوټل 30 دي 4 چې خرڅ شي پاتې شو څو 19 نو په همدې طریقې سره تاسې څومره خرڅوئ فرض مثال بیا راغلی سکرین مو دلته خرڅ کړه دې ځای نه راغلی سکرین دې دا ځل 2 خرڅ کړه تاسې ورته اتومات 4 او 2 شپږ کېږي راغلي 30 دي خرڅ شو شپږ او 18 تاسې سره پاتې دي نو دا زموږ د نن ورځې درس که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته دغسې نوي ویډیوګانې تر تاسې در ورسېږي او همدارنګه چې دغه کوم فایل چې کوم دی دا تمریني فایل دا تاسو کولی شئ زموږ د ټلګرام چینل نه ترلاسه کړئ د ویډیو په ډسکرپشن کې به لینک پروت وي کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ مننه خوشحاله اوسئ